یوې عربې مېرمنې سره څه تېر شول. سلام، ستړي مه شئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته ښه راغلاست. یو عربۍ ښځه د خپل خاوند کیسه کوي او وایي زما خاوند ډیر اخلاقي مسلمان او د مور پلار سره ډیر زیات نیکي کوونکی و، ان تر دې چې د هغې نیکي زه حیران کړی وم او په تعجب کې اچولی وم. د یو کال په تېرېدو سره موږ ته الله جل جلاله یوه لور راکړه. کله چې مو لور 2 کلنه شوه نو زما د خاوند وظیفه بل ښار ته انتقال شوه. نه هم د رمضان و چې له وظیفې څخه بیرته کور ته را روان و چې د تقدیر موافق یې په یوه ترافیکي پیښه کې خپل دماغ له لاسه ورکړل او ډاکټرانو پرې فیصله وکړه چې په دماغي طور دا سړی مړ دی او په روغتون کې د نوموړي په علاج 10 کاله تیر شو چې نه ښه کېده او نه مړ کېده. نو ما ته خپلو ملګرو او خپلوانو وویل چې ته په محکمه کې عریضه وکړه چې محکمه درته طلاق درکړي. ما د طلاق اخیستلو څخه انکار وکړ او خپلوانو ته مې وویل تر څو پورې چې زما خاوند کې روح موجود وي نو زه طلاق نه غواړم او په دې حالت الله جل جلاله ته صبر کوم. د وخت په تېرېدو سره به ما د خپلې لور تربیه هم کوله او روغتون ته به د خپل خاوند پوښتنې ته هم تلم. لور چې مې 10 کلنه شوه نو د قرآن کریم حافظ یې مکمل کړ. یوه شپه زه او زما لور د روغتون ته د مریض پوښتنې لپاره لاړو. ما ته لور وویل چې نن شپه به زه د خپل پلار سره د هغه د خدمت لپاره تېره کړم. د دغه شپې واقعه زما لور داسې بیانوي: زه د خپل پلار د کټ سر ته کېناستلم او د سورت فاتحه تلاوت مې کولو چې د تلاوت په دوران کې ما ته خوب راغی او زه ویده شوم. خوب کې یو کس راغی او ما ته یې وویل پاڅې، ولې ویده یې؟ زه پاڅېدم او 2 رکعته لمونځ مې وکړ. بیا را باندې خوب راغی چې ویده شوم. خوب کې یو کس راغی او ما ته یې وویل پاڅېده، هغه وخت دی چې رحیم او رحمان ذات پکې دعا قبلوي. زه هم پاڅېدم، لمونځ مې وکړ او د الله جل جلاله څخه مې داسې دعا وغوښته: یا الله، دا زما پلار ستا د بندګانو څخه یو بنده دی. زما پلار ته تکلیف رسېدلی او موږ پرې صبر کړی او ستا شکر مو ادا کړی دی. ستا په فیصله مو راضي یو. یا الله، دا ستا د رحمت لاندې دی او ته د خپل رحمت په وجه ایوب علیه السلام له لوی مرض څخه روغ کړ او موسی علیه السلام دې خپلې مور ته واپس کړی دی او یونس علیه السلام دې د ماهي له خېټې څخه ژوندی راویستلی دی او اور دې په ابراهیم علیه السلام جنت برابر کړی دی. یا الله، زما له پلار څخه هم دا تکلیف لرې کړي. د دې دعا کولو څخه وروسته بیا ویده شوم. نو د سهار لمانځه وخت کې مې یو هیبتناک آواز واورېدو چې ویل یې ته څوک یې او دلته څه کوې؟ ما چې کله سترګې خلاصې کړې د آواز والا سړی زما پلار و او ما ته یې غږ کولو. نو ډېرې خوشحالۍ نه زه په ژړا شوم او خپل پلار ته ورغاړې شوم. هغه زه د خپل ځانه جدا کړم او ویې ویل چې له الله څخه وویرېږه او له ما څخه جدا شه. ما ورته وویل زه ستا لور اسما یم. زما د پلار له حالت څخه چې ډاکټران خبر شول هغوی هم ډېر تعجب کوو او ویې ویل چې پاک دی هغه ذات چې هډوکي په داسې حالت کې ژوندي کوي چې هغه ذره ذره شوي وي. په دې ټولو حالاتو باندې زما پلار خبر نه و. تر دې چې موږ خبر کړو نو ویې ژړل او بیا یې وویل الله جل جلاله غوره حفاظت کوونکی دی او هغه د نیکانو بندګانو ساتنه کوي. د اسما مور وایي چې زما د صبر له کبله الله ما ته خپل خاوند 15 کاله وروسته بیرته روغ رمټ کړ، سره له دې چې د ډاکټرانو په نظر کې هغه مړ و. د دې کیسې درس: هیڅکله د الله له رحمت څخه مه ناهیلي کیږئ. همیشه صبر کوئ او الله څخه د دعا غوښتونکي اوسئ. خپل مور او پلار خوشحاله ساتئ ځکه د مور او پلار رضا د الله رضا ده. خدای دې وکړي ملګرو چې له قصې مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل درسره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.